ویسټرن فلسفي یعنی د مغربي فلسفي خبره چې موږ کوو پر دې باندې بلا ډیر زیاتو رایټرانو پر دې کار کړی دی. په دا کې په خاصه توګه موږ د 20مې صدۍ د طرز یا د لیکوال خبره چې کوو هغه موږ سره رسل دی چې رسل پر دې باندې ډیر زیات کار کړی دی. د نوم چې دی دا برټرند رسل چې دی د یو کتاب لیکلی دی ویسټرن فلسفي چې په هغه کې 80 چپټره دي. په 80 چپټره کې دا خبره کړې ده چې څنګه پیلوپیسین وار چې دی یعنی د پرشیا او د ګریک د یونان تر مابین چې جنگ وسوی دا یې څېړلی دی. بیا چې دی دایرس د ګریټ سایرس د ګریټ چې هغو پرشین امپایر چې ختم سو بیا څنګه د ګریک سیویلایزیشن چې دی د ګریک تهذیب چې دی هغه پر مخ راغلی دی. دا موضوع یې څېړلې ده. په دا کې بیا دغه وخت الکټس چې دی دا یې څېړلی دی او په دا کې موږ راولاړو شو سپینوزا چې دی یا سقراط چې دی یا ارسطوټل چې دی یا پلیټو چې دی یا الکسندر د ګریټ چې دی. بیا چې راغلی دی رومن امپایر. بیا د رومن امپایر بعد چې په یورپ کې رنسانس راغلی دی نشاط ثانیه راغلی ده. په دا کې بیا چې کوم فلسفران پیدا شوي دي دا یې څېړلي دي. مثال کې تر دې له مخه او د دې بعد کې لکه موږ دا خبره کوو چې میکاولي چې دی دا د څېړلی دی یا نیټشه چې دی دا د دغ کړی دی د دې کوم نظر چې دی دا دغ کړی دی تر کارل مارکس پورې یا تر انګلز پورې دا ټول شیان چې دا د څېړلي دي. نو زموږ موضوع به دا وي چې څنګه یې سمرایز کوو دا دومره لوی کتاب دا دومره زیات چپټرز پر دې باندې موږ کوشش کړی دی چې په ساده پښتو کې یا په ساده ژبه کې دغه د ویسټرن فلسفي چې ده چې اکثر وخت موږ د اګزامو برخه هم وي او په ایلیټ کالجانو کې په ایلیټ انسټیټیوشنز کې دا ورته ویل کېږي هم. نو دا خاص کم خال فلسفر چې دي یا د هغو کم پروکټیکل یا لیټرري تیوري چې دي. अक्ल की मीराथ برٹرینڈ رسل से तारफ برٹرینڈ रसल के महजहत शख्सियत के मालिक थे. 1972 में पैदा हुए. वो सिर्फ एक फ़लसफ़ी हैं नहीं थे. वो एक रियाजीदान, एक मंतकदान और एक समाजी कादबी थे. उनके काम का जदीद सोच पर गहरा असर पड़ा है. रसल ने अपनी ज़िंदगी دغسې که د ویسټرن فلسفي خبره چې برټرند رسل دا خبره کړې ده په دا کې د مکمل طور پر د یورپین هسټري چې دا له ګریکز د پرشین سیویلایزیشنز یا د ګریک او د پرشین تر مابین چې کوم وار وسو دغه واره بعد دغه ټول موضوعات چې دي دا د څېړلي دي. لکه بیا د ګریک سیویلایزیشن راپورته کېدل بیا د رومن امپایر خبره بیا یورپ پر مخ راتګ کول د پیتاګورس خبره کول د ایریکلیټس خبره کول د ارسطوټل خبره کول بیا پر مخ باندې دا ټول فلسفر چې تر سوي دي دا یې ټول زیات د څېړلي دي او په دې هکله خبره کړې ده. موږ به کوشش کوو چې دغه کم فلسفران چې دي د دې کم پروکټیکل فلسفي چې ده او له دې سره کم د رومن یا د ګریک سیویلایزیشن په کم انداز رامخته شوي دي پر دې به هم خبره کوو. لکه د ده تر ټولو ضروري چپټر په دا د ده په کتاب کې په ویسټرن سیویلایزیشن کې تر ټولو زورور موضوع چې اول د څېړل دي د هغه د رایز اف ګریک سیویلایزیشن یعنی ګریک سیویلایزیشن یونان څنګه پر مخ راغلی. دوی دا خبره کوي موږ ټولو ته بلکې ټول د پوهان چې دي یا د هسټري ویونکي خلک چې دي هغه دا وایي چې د یونان لټریچر چې دی هغه کې لټریچر دی کې کلچر دی کې ارکیټیکچر دی کې فلسفه ده کې سیاست دی کې آرټ دی هغه چې دی هغه پر دې ټولو دنیا باندې اغیزه لري او هغه اثر کړی دی. دا بیا موږ دا وایو چې د دې ګریک سیویلایزیشن مختلف شیپس دي دا په مختلفو شیپس کې سوکه پر مخ راغلی دی. لکه اوس کاول خبره موږ دا کوو یا مایسین
یا مینونین داسې دواړو نومان دې ته یادېږي. دا تر ټولو له مخه د دوی هغه خام شیپ چې وي، هغه اول شیپ چې د ګریک سیویلایزیشن یا د یونان وي، هغه دا و چې له 2000 څخه ته یعنې له 2000 څخه تر 1100 BC دا وچلېدی. یعنې که موږ دا وایو چې دا 11 کاله یا 9 کاله دغه مایسین کم د دوی امپایر چې و یا د دوی کې دننه یو دغه و، دا چې دی په دا کې وچلېدی. په دا کې مین کردار یونانیانو څه وکړو چې په دا کې دوی رایټینګ سیسټم پیدا کړي، یعنی لیک دود یې پیدا کړي. اوله وار دغه کم مینونین یا مایسین کم سیویلایزیشن چې وي، دا اصل په نارت یعنی قطب د شمال د یونان په شمال کې دغه تر ټولو اول د دوی کم یو کوچنی امپایر چې وي، دغه دا کار وکړي چې رایټینګ سیسټم چې وي دا دوی پیدا کړي. دوم دا دی چې ډارک ایج بیا دا و چې دغه ډارک ایج په اصل کې له 1100 څخه تر 800 BC وچلېده. یعنې موږ دا وایو چې 4 کاله یا 3 کاله دغسې و. په دا کې دوی یو هغه کوچنی شیپ یې وي د یوناني سیویلایزیشن هغه چې و. په دا کې غټ کار دا وسو چې کوم مایسین سیویلایزیشن وي دا چې و دا ړنګ سوی، په دا کې جنګونه رالو، په دې معنا دوی دغه ډارک ایج لولي. بیا ورسره تر ګردو چې کله دوی ځان بیرته منظمه کوي، دغه ته بیا موږ آرکیک پیریډ وایو. آرکیک پیریډ د دوی هغه پیریډ وي چې کله سپارټا او ایتنز دا کوچني ښارونه دوی جوړ کړو. دغه ته هغه وخت کې سیټي سټیټ وایي، یعنې سپارټا او د ایتنز وجود راتلل، دغه ته آرکیک پیریډ وایي. بیا په دغه ټیم کې هومر چې موږ دا یایو چې د دنیا اول شاعر دی، دغه لیلاډ اوډیسي د یو نظم ډېر اوږد نظم ولیکئ چې د انګلیش یا د یوناني په دغه کې ډېر مین رول ادا کړی دی. بیا ورسره مذهبي کم دغه عقیدې چې وې دا پر مخ رالې، او دغه د یونان الفابیټ سوکه پر مخ لاړو او دوی د لیک دود وخواته پر مخ تګ وکړي. اوس نو داسې چې دغه کم د سپارټا او د ایتنز کم ښارونه چې جوړ سو، دلته دوی پرمختګ ډېر په منډه سو او ډېر په تیزي سره دوی پرمختګ شروع کړي. له 1500 څخه بیا تر 323 پورې ګریک سیویلایزیشن ډېر پرمختګ وکړي. لکه په دا کې سقراط چې په ایتن کې پیدا سو، یو ډېر فلاسفر وي، فلاسفر و دې کوسچن کول، سوالونه یې کول، شیان یې ټارګټ کول، تنقیدي شعور یې خورا وي. بیا له ده سره د ده شاګرد پلیټو و، د پلیټو شاګرد چې و هغه ارسټوټل و. بیا د ارسټوټل کم شاګرد چې و هغه الکسندر د ګریټ و. نو په دغه ټیم کې بیا دوی خپلې اکیډمیانې هم جوړې کړې او د علم د فلسفې د نور کم دغه چې دا فلسفه یا ارکیټیکچر یا سټون کټینګ ایجوکیشن دا دوی ډېر زیات پر مخ بوتی. بیا له دې سره غټه کار دا وسو چې په دا کې ډیموکراسي ان ایتن. بیا ایتنز یو سیټي سټیټ وي، یو دارنګه سټیټ وي چې یو ښار وي، هغه ته د ریاست دغه ورکړی درجه ورکړې. په دا کې په اول ځل باندې دلته ډیموکراسي او جمهوریت چې دی دلته نافذه کوي. بیا په دغه ټیم کې ګریک او پرشیا یعنی د یونان او د اصفهان د یو لکه موږ دا موجوده ایران ورته یایو، دا د الکسندر د ګریټ او سایرس د ګریټ دا یو ډېر زورور امپراتوري و. د یونان او د پرشیا تر مابین بیا دا جنگ کېږي. دغه جنگ ته دوی نوم ورکوي چې دا پیلیوپونیسین وارز، دا ډېر مشهور وار دی چې د ګریک او د پرشیا د اصفهان تر مابین وسو. بیا نو د سپارټا او د ایتنز تر مابین چې پر دې باندې ډېرې زیاتې مویز جوړې سوي دي چې د سپارټا او د ایتن تر مابین بیخي ډېر زیات جنګونه سوي دي. نو دغه سوکه یوناني کم امپایر سوی دا پر مخ راتلو. وروسته بیا موږ دا یایو چې هغه لاست کم طاقتور پیریډ چې وي هغه ایلینسټک پیریډ و، چې الکسندر د ګریټ خپل یوناني کلچر چې په ټوله دنیا وغوړاوی. دا د میډیټرین سیوا خواته یا د عربو میډل ایسټ تر دې ځایه پورې راوغوړای، ولې چې د ده بابا چې کم دغه و، د دې دا ارمان و چې دا کم مکډونیا سي و یا مکډونین سي و، هغه دا غوښتو چې پرشین امپایر ته شکست ورکړي او یونان چې دی ټوله دنیا قبضه کړي. نو دغه ارمان چې و، دغه ارمان بیا د ده زوی پوره کړو نه. بیا نو موږ ته معلومه ده چې الکسندر د ګریټ یا په موږ دا ورته وایو چې سکندر اعظم چې و، هغه تر کومه ځایه پورې
خپله امپراتوري وغوړوله او مطلب پیلاو یې کله سونې پر مخ یې بوته. بیا د افغانانو د پښتنو لخوا و د الکسندر د ګریټ ته څومره زیات مشکلات پیدا سو چې الکسندر د ګریټ په خپله دا شیان ومنو چې دلته ډیر خلک چې دي مضبوط خلک دا زموږ د وطن یا پښتون افغان ګڼلی دي چې هغه په ډیرو ځایونو کې ذکر سوی دی لکه ایروډوټس کړی دی، اسټرابو کړی دی، نور مختلف کم تر دې دغه چې راغلي دغو دا ذکر کړی دی. بیا که موږ دا خبره وکړو د لکه دا اوس موږ د ویسټرن د رسل د ویسټرن فلسفي خبره کوو نو په هغه کې به موږ مین خبره دا ولر دا خبره کوو چې دغه چې دی کم ایریکلیټس چې دی، ایریکلیټس تر ټولو اولنی فلاسفر دی چې له 1540 څخه بیا تر 480 پورې دی چې دی په دغه ټاو کې اوسېدلی دی. دی چې دی وده ته پری سیکروټیک فلاسفر هم وایي. پری سیکروټیک فلاسفر په دې ورته وایي چې دی د سقراط له مخه راغلی دی نه. د نظریه چې وه دا د تغییر نظریه وه، دا نظریه وه چې دا د چینج نظریه وه. دا ویلې چې هر شی چې دی په ژوند کې دا ولاړ نه دی، سټیګننټ نه دی، بلکې دا په حرکت کې دی، دا روان دی، یعنی یو شی له بل شي نه د ښکږي. نو د یوه ډېره مشهوره خبره ده چې دی په یوه دریا کې سړی 2 واره پښه نشي ږدلی، دریا روانه ده. همدغه کوم د ایریکلیټس کوم دغه چې دغه نظریه چې وله دغه څخه بیا ایګلز او کارل مارکس کوم کار وکړي هغه بیا ډېر زیات پر مخ لاړی. نو دغه شیان چې دوی پر مخ رالو نو بیا دا خبره وکړه پر عقل باندې ګایدی، پر عقلي اصولو باندې ګایدی، یعنی د قانون خبره یې کوله، داسې کې مختلف شیان د پر مخ راوړو. بیا دا خبره وکړه چې د ایټم خبره یې وکړه نه، د ویلې یونایټي ان کنټراډکشن، یعنی په تضاد کې هغه ولې په احتیاط کې تضاد. بیا چې موږ ته معلومه ده چې هغه بیا کارل مارکس پر دې ډېر زیات کار کړی دی. د ویلې دغه اور چې دی دا بنیادي ماده ده، یعنی د بنیادي د چینج علامت چې دی د اور ګڼلی دی. او دغه چې دی او دغه نظریه د اور بغیر دا نورې نظریې چې وي دا بیا یې ګل ډېر زیات متاثره کړي او کارل مارکس ته دا شیان ورسول. بیا د ایریکلیټس بغیر بعد چې موږ کومه خبره کوو هغه موږ د پیتاګورس خبره کوو. دا په 1580 کې بیا تر 495 پورې دا واوسېده. په ریاضي او فلسفه کې ډېر زیات کار وکړي. او بله پیتاګورس کوم تیوریم چې و دا تیوریم یې پیدا کړی او دغه تیوریم د ریاضي کې د پر دې باندې ډېر زیات کار وکړي چې دا به میتھمیټکس والا په دې ډېر زیات پوهېږي. پیتاګورس خپل یوه مکتب خلاص کړي، سکول خلاص کړي چې په هغه کې به طالب علمانو ته تعلیم ورکاوه او ورسره فلسفه د ویلې چې په فلسفه کې د اعداد و شمار ډیر زیات رول دی. د ویل د کائنات بنیاد چې دی هغه پر اعداد و شمار دی، یعنی که اعداد و شمار نه کائنات بیا موږ نسو دغه کولی. دارنګه د یو نظر وي په اټلی کې بیا د په اسکول باندې چې دی هغه د کار دغه په انګریزي کې یوه ډېره مشهوره دغه ده چې هغه وایي چې هر شی چې دی هغه موږ په نمبر باندې انډرسټینډ کولی سو یا په سمجھ کې راوستلی. وروسته چې موږ بیا پر سقراط خبره کوو یا پر پلیټو خبره کوو یا په ارسطوټل خبره کوو، موږ یو وار پر دې خبره کوو چې د پلیټو اټوپیا یا اټوپین ورډ چې شو د یو خیال پیش کوي، یو کتاب یې ولیکي، یا کتاب چې و هغه ریپبلیک په نامه و. په دا کې د یو خیال پیش کوي چې یعنی ریاست به څرنګه یو ایډیل سټیټ به څرنګه وي، فلاسفر به بادشاه وي، فوجي به څه وي، محنتکش به څه وي. دارنګه د یو ترتیب ورکړي. دغه ته موږ سمپلي کوم دا دغه چې دی د طریقه کار ته موږ اټوپیا یا پلیټو اټوپیا وایو. بله خبره دا ده چې پلیټو یو تیوري پیش کړې ده یا پلیټو تیوري هغه څه ته وایي. پلیټو ساده خبره دا کوي چې په دا دنیا کې چې د حواس 5 د لارې موږ کوم شی جج کوو، وینو یا زده کوو یا سمایل کوو یا اورو، دا په اصل کې حقیقت نه دی، دا د حقیقت کاپي ده، دا د حقیقت سایه ده.
حقیقت چې دی هغه په بله دنیا کې دی. لکه د بیا مثال ورکړی دی چې یو قیدي په غاره کې بند وي یا په جیل کې بند وي یا دننه په یو ځای کې بند وي، هغه ته د که ته له دا نورو دنیا څخه بهر وساتې نو غاره به د ده دغه وي، اکشنای کم جیل چې دی هغه به د ده کور وي یا به د ده کائنات وي. ولې د چې دی نور کائنات نه دی لیدلی، اصلي کائنات خو دی وایي چې بیا بل یو دی. نو دغه د پلیټو تیوري سمپلي موږ خبره کړې چې بیا مخته بیا پر تفصیل بیا پر دې خبره کوو ولې چې دا روسو چې دا یا دغه رسل چې دا دغه راوړي ده. مننه. تر دې له مخه چې موږ د فلاسفرز خواته ځو، اول بیا دا خبره کوو چې د سپارټا څه انفلوئنس و پر دې ایتنز باندې. موږ ډېر زیات د سپارټا اثرات دي. سپارټا چې وه هغه وخت چې ګریک یونان چې پر مخ نه وتللی، هغه ټیم د دوی ملیټري کلچر چې و یعنې د پوځیانو کوم ټریننګ چې و هغه ډېر مضبوط و. دغه کلچر چې و ډېر زیات پروموټ و، یعنې د دوی کومه ملیټري چې وه پوځ چې وی هغه ډېر زیات مضبوطه وی. ولې چې په هغه کې دوی ګډ ځوانان اخیستو او بیا یې ځوانانو ته ډېر مضبوط ټریننګ ورکوی. دغه ټریننګ په مناسبت باندې دوی چې ولو دغه مطلب د دنیا مقابله یې کوله. لکه بیا دغه پرشین آرمي ته چې کله دوی شکست ورکوي په ترمیپولي وار کې که نه، دغه کې مین د دوی دا د مضبوط ملیټري چې وه د دې ذکر و. سوشل سټرکچر د دوی د سپارټا خلک چې وو هغه ډېر وفاداره وو، او بله خبره دا ده چې دا ډېر زیات جنګجو. او تر دې یوه بله کمزوري یې دا وه چې ښځو ته چې و د ډېر زیات د ایجوکیشن حق نه و، لکه څنګه چې سړیانو ته کوم حق و هغه و ښځو ته حق نه و. اور د دوی کوم سیاسي نظام چې و یا پولیټیکل سیسټم چې و هغه یا مونارک و، مونارک مطلب بادشاهت و چې به هغه به ټول ته کېدو، یا به اولګورکي دې ته وایي چې یعنې د ځینو خلکو د ډیموکراسي بد شیپ یا کمزوري شیپ چې دی هغه اولګورکي ده، چې اولګورکي دې ته وایي چې د لږو خلکو بادشاهت و. مطلب تر څو پورې چې ته د یونان تاریخ انډرسټینډ کولو کوشش نه وکړې نو دا ډېر مشکل کتاب دی چې ته به د یوروپین په پولیټیکل فلسفي یا به د دوی په فلاسفرز باندې یا په فلسفه باندې سر خلاصوي. نو ارسطوټل ډېر وتلی نوم دی په دا کې چې موږ کله هم خبره کوو چې د خبره دا کړې ده چې د میټافیزکس خبرې کړې ده چې موږ دا وایو چې په انګریزي کې دې ته انټولوژي یایي، چې د حقیقت مطالعه کړې ده. په دا کې دوی سوالونه پورته کوي چې مادي سبب په شکل یې څه دی، یا د مادې جوهر څه دی، هغه څه دی، یا مثال کې څنګه شیان خود مختاره موجوده دي. دغه شیان چې دی د ډسکس کړي دي لکه حقیقت یا ممکنت یا امکانات یا حقیقت. لکه اوس د درخت ته وایي یعنې درخت چې دا د حقیقت دی، لیکن د دې ممکنه شیپ چې دی دا سیډ بیج یعنې دا موږ بوجي چې یا د درخت یو شاخ ته لګوي نو د دې خپل بیا شیپ هم د حقیقت مختلف دغه کړي دي. کوم شی زموږ تر مخ دی، مثال کې دا فاصل کېدی چې د دې حقیقت معلومول، شی له څه جوړ دی، څنګه جوړ دی، د کائنات بنیادي نوعیت څه دی، څنګه دغه د موږ وایو چې د کائنات بنیادي نوعیت باندې د میټافیزکس باندې د کار کړی دی. لکه اوس دی خبره کوي چې یعنی ماده چې د یو شیپ دغه د میټر دی، او دومې چې دا هغه روحاني شیپ دی، درېیمې بل شیپ دی. دغه رنګه د کائنات د حقیقت معلومول دغه کړی دی. ورسره که موږ د جورج ویلیام فریډریک هنګل خبره خالي په دې کوو چې هغه د ارسطوټل یا د پلیټو سره کم کار چې هغو کړی وي د دې ته ډېر جدید شکل ورکوي. لکه په هغه کې د جرمن فلاسفر وي د ډېره ساده خبره وکړه چې د کله موږ هم د انساني تاریخ معلومو د دې لپاره ډایلکټیکل ریزنینګ یعنی د دې لپاره د راکړې ورکړه کم مجلسونه چې خبره ده پر دې باندې دا اول ځل کار وکړي، لکه تیسیز، انټي تیسیز او سینتیسیز باندې. بیا د لا اف کنټرډکشن چې کومه ایریکلیټس کومه خبره کړې وه هغه خبره بیا د پر مخ په وړاندې راړه، او د تاریخي شعور لپاره هم کم هسټوریکل میټریالیزم دی په هغه کې د کار وکړي. بیا که موږ د نیټشې خبره کوو، دغه بیونډ ګډز ایولز یعنی د
د شو د بد واخواته روایتي اخلاقیات مذهب باندې ډیر زیات تنقید وکړي. ویل پاور یعنی د هضم قوت خبره وکړه، د اگزسټنشلیزم خبره چې د وکړه چې انسان داخلي قوت چې دی د طاقت ورکوي. دا کوچني شیان چې دي چې ډېر د فلاسفرانو شیان چې دي هغه یو له بل سره تړلي دي. هکه یو سړي سر په خلاص شي بیا د دې ټولو باندې د سړي سر خلاصه شي. که زه دا وایم چې د دې ټولو مور بیا چې دا یا مدر چې دا هغه بیا مارکسیزم دی، که په مارکسیزم ستا سر خلاص بیا په دا نورو باندې بیا ته ډېر په اساني باندې سر خلاصولی. یعنی دغه جرنل ویوز موږ چې ما شیر کړل، اوس که بیا موږ پر مخ باندې د دې خبره کوو نو په تفصیل باندې موږ پر هر یوه باندې جلا جلا خبره کوو. لکه دا کتاب په ویسټرن فلاسفر چې دی چې په 1872 کې 1872 کې اور تر 1980 پورې تقریبا 8 کاله د عمر راځي چې دا کم برټرند رسل چې دی دا کتاب په 1966 کې ولیکه چې د 3000 یعنی ډالر له مخه د یو پبلیشر و هغه ته دا دغه ورکو دا ډالر چې ته دا کتاب چاپ کړ، او چې دا له پری سکروټیک یعنی له سقراط له مخې راواخې بیا دا د رنیسانس دا یورپ چې پر مخ تګ وکړي. زه به دا وایم چې تر 20 صدۍ پورې چې دا کم فلسفه ده دا راغلې ده دا یې ټوله ډسکس کړې ده. ولې په دې خاطر د په 1950 کې نوبل پرایز هم واخیستی، یعنی 80 چپټر د په دې کتاب کې رانغړلي دي. لکه د ګریک د یونان را پورته کېدل، پیتاغورس باندې ډېر په تفصیل مجلس کړی دی، پر سقراط یې کړی دی، سورس اف پلیټو باندې د ډېر زیات مجلس کړی دی، پلیټو اټوپیا باندې، ریکلیټس باندې، دغس کې د پلیټو تیوریز باندې دا مجلسونه د راوړي دي او پر مخې ډسکس. که په مختصره توګه وایو چې دا تیوري اف آیډیاز ده یا پلیټو اټوپینس ده یا نالج اینډ پرسپشن اف د پلیټو خبرې کړې ده، د ارسټوټل پر میټا فزیکس باندې خبره کړې ده، د ارسټوټل پر ایتھکس باندې، پولیټکس باندې، لاجکس باندې، د هیګل او د نیټشه دا مختلف کم فلسفران چې دي دا راوړي دي. اوس که موږ یو وار لږ د فلسفې په هکله باندې نظر کښېږدو، موږ دا وایو چې فلسفه چې ده د ډېر زیات برانچونه دي، یا 4 برانچ دي یا 5 برانچ دي، بیا په هغو کې ډېر پر تفصیل باندې موږ خبره کولی شو. د فلسفه په ډېره ساده توګه باندې د وزډم خبره کوي، د عقل خبره کوي یا د لاجک خبره کوي. په دا کې اپیسټیمولوژي د دې یو برانچ دی چې دا مطلب نالج اف د ټروت یعنی د علم او د رښتیا خبره. بیا په دا کې میټا فزیکس چې اوکزولوژي یا دغه چې دی یا ریالټي خبره کوي چې یعنی حقیقت ته ځان څنګه رسوي یا حقیقت څه دی، او دغسې بیا پر استیټکس باندې، پر ایتکس باندې نور دغه مجلسونه دغه پر مخ باندې راوړي دي. لکه بیا یو فلاسفر چې دی موږ په دغه کې تیر یې سو چې سپینوزا چې دی یا سپینوزوا چې دی په 19مه صدۍ کې په آیلینډ کې یو ادي فلاسفر و چې د پر اخلاقیاتو، پر ریشنلیزم اور پر عقل پسندي باندې خبره کړې ده. بیا په اپیسټیمولوژي کې موږ دا خبره کوو چې د علم د نوعیت خبره کوي، د علم د دایره کار خبره کوي، یعنی د علم دایره کار چې دی دایره کار به سوي پر دې خبره کوي، یعنی مطلب علم څه دی یا د دې قسمونه څه دي، حقیقت څه دی، دا ټول شیان په فلسفه کې ډسکس کوي. نو لکه څنګه چې موږ پر مخ هم په دې تفصیل وکړي چې موږ که په تفصیل خبره کوو نو موږ به د ویسټرن فلسفي چې دی اول به د سقراط خبره کوو. یعنی سقراط چې فلسفر و، فلسفه موږ ته وویل چې دا لو پاور د ویزډم علم حاصلول، له علم سره محبت کول، نوی سوچ، نوی شیان را مخته کول، پر عقل باندې کار کول، عقلي ډیبیټ کول، دغه شیان چې دي دغه اول ځل سوکریټک او یا سقراط چې دی دا مخته راوړو. د موږ دا وایو دی چې دی د ویسټرن فلسفي چې دی دا فادر اف ویسټرن فلسفي هم ګڼل کېږي یا د دې فلسفې پلار هم ګڼل کېږي. دغه د یوه ډېره مشهوره خبره ده، دوی وایي چې زه یو شی زه پیژنم هغه دا دی چې زه هېڅ نه پیژنم، یا زه د اونلی تینګ آی نو
that I know nothing. دا د دوی یو ډېر مشهوره دغه دی چې یعنې دوی وایي چې یو شی زه پېژنم چې زه یو شی نه پېژنم یا زما نه دی زده. نو دغه وخت پلار یې سټون کټر و او دی هم سټون کټر و، دا ډبرې به یې پرې کولې. دغه د طاقتور سړی و، غټ سړی و. قسم فلسفیان چې دي هغه ډېر غټ خلک نه راځي، خو د غټ سړی و. نوي خیالات پیدا کړله او دغه چې دی ډایلاګ یې مخته راوړی. سقراط میتھډ چې دی یا ډسکشن میتھډ چې دی دا یې پر مخ راوړی. لکه اوس د ای بي دا یو ډسکشن به د شروع کړي چې نیکي څه ده، بیا هغه وایي چې نیک کار کوي، بیا هغه وایي نیک کار څه دی، بیا دغه رنګه دی کوسچر او آنسر چې دی تر اخره پیدا کوي. دغه ډایلکټ میتھډ د کارل مارکس ډایلکټ میتھډ دلته په ډسکشن کې چې دی اول ځل دغه چې دی سقراط چې دی هغه دلته اپلای کوي. نو دی ډېر زیات د سوفیټ چې هغه وخت یو دغه و ټویټر و، خلکو ته سبق وایي، د مړو که راتلی دا سبق یې وایي. د دغه سوفیټ څخه دی ډېر زیات متاثره سو او دغه متاثرېدنګ چې و دی د فلسفې خواته راوړی. مطلب نوې سوچ یې تر دې ځایه ورکړي چې نالج ویرچیو یا مطلب علم چې دی تر ټولو لوی لیکې دغه چې دی ریل نالج باندې داسې د دلیل یا د ریل نالج د ریزنینګ بازارو کې به د په ښارو کې یا د طنز په بازارو کې به د مجلس کاوه یا له ځوانانو سره به دی کښېنستی ولي چې ټول پر ځوانانو باندې کار کېدی سي. دا تبلیغ به کاوه د سیدې لارې، د سیده د علم او د رښتیا خبره به کوله، یعنی مورالټي پولیټکس د بول دا یو له بل سره لینک دی، د صحیح او د غلط تر مابین دغه دا شیان سچایي او نیکي یعنی د رښتیا او دغه پر دې باندې د ډسکشن کاوه، پر موضوع باندې تنقید کاوه چې بیا آخر کار په هغه دغه کې دا یو اصول دی په فرانس کې چې هغه بیا دی راولاړېږي چې که څوک یو جرم وکړي هغه به بیا دی یا ته اګزایل ورته یایي د باندې بیلېږي یا به راولاړېږي پاڼسۍ کوي بیا سزا به ورکوي، خو د زار به ورکوي. بیا پر ده باندې دا الزام و چې دا ځوانان خرابوي او آخر کار یې دوی و د زارو پیالې ته محتاجه کوي. لکه د پښتنو یو شاعر شعر ویلی دی چې زمانې په دواړو لاسو زار راکل، ای سقراطه ستا په لاره را روان یم. پر پلیټو باندې موږ خبره کړې وه په ساده ټوکو باندې چې دا د سقراط شاګرد و. سقراط په خپله هیڅ نه ولیکل، کوم شیان چې د سقراط په ولیکل هغه د دغه شاګرد پلیټو ولیکل. او دغه چې ډېر زیات د کوم سیاسي خیالات چې هغه پولیټیکل تاټس ډېر زیات مشهور و، د ډېر زیات کنټریبیوشن دی، د ډېر زیات کار دی. خو ریپبلیک د کتاب چې دی، ریپبلیک د کوم کتاب چې دی یا دا ډېر زیات مشهور دی. دغه کتاب دی چې دا ویل چې یو ریاست یو آیډیل سټیټ مثالي ریاست به څنګه وي، یعنی پر کومو شیانو به ولاړي. په دا کې تر ټولو اوله خبره دا وکړه که موږ یو مثالي ریاست جوړ کړو دا به پر جسټس اوله خبره دا ده دا چې دی دا به انصاف وي. که ته یو مثالي ریاست جوړولو دلته د ریاست خبره نوره پر مخ لاړه، لکه ایتنز او سپارټا خو د دغه له مخه وجود پیدا کړو، خو دلته چې کله پلیټو په ریپبلیک کې دا خبره وکړه نو دا خبره ډېره زیاته وده ورکړه. لکه دا ویلی چې دا مثالي ریاست کې به اول ځل دا وي چې دا به جسټس وي په دا کې. دویمه خبره دا وه که د ټولنې چې و هغه پر درو شیانو باندې تقسیم کړه نه. دا ویلي اول فلاسفر دی، بیا ملیټري ده او بیا ورکینګ دا غریب کلاس یا پرولتاریا او یا مزدور کلاس دی دا دغه کېږي. د پر دې هم باندې ډېر زور واچاوي چې یعنی فلاسفر چې دی دا به خپل کار کوي، دا به په ملیټري کې کار نه لري، او ملیټري چې دا په د فلاسفر باندې کار نه لري، او دا ورکینګ کلاس دی دا به یو د بل په شیانو کار نه لري او خپل کار به کوي پر مخ به ځي. یعنی دا خبره هم کړې ده چې کینګ به فلاسفرز وي، یعنی د سټیټ یا د آیډیل سټیټ باچا چې دی هغه به فلاسفر وي، بل څوک به نه وي. ایجوکیشن
فلاسفر کینګز ایجوکیشن یعنی د علم میل او فیمیل د دواړو ته اهمیت ورکړی دی. لکه سم مخته چې و هغه رنګه اهمیت نه وي ورکړی. بعد کې بیا د دواړو ته چې ښځه هم تعلیم حاصلولی سي او ښځه هم د تعلیم حق لري. په دا کې د مختلف سکول خلاص کو، په هغه کې مختلف کلاس و، لکه تر 6 کالو به د کانیانې ورته ویلې، سټوریز، میتالوجیز، پر دې باندې بچیانو خوند اخیستی او دغه شیان بیا ورته ویل. بیا له 6 تر 18 کاله و دې ته منټل او فزیکل ایجوکیشن یعنی ذهني طور دته فکري طور تیارول او فزیکلي چې دی تیارول او دوی ته موزیک ورښول چې پر موزیک د کم اهمیت دی یا هغه ټیم د موزیک انسانانو ته کم دغه ورسوي. نو منټل او فزیکل سره پر موزیک باندې هم د ډېره زیاته دغه وکړل. بیا له 18 کالو څخه فلسفه ویله. بیا پر 15 درس کاله به دوی اگزام اخیستی، امتحان بیا اخیستی. که چا دا امتحان پاس کړي دا به مخ ته تللی، تر 50 کاله بیا به باچا جوړېدی که نه 50 کاله بعد. که چا دا اگزام نه کوي پاس، هغه به یو بیروکریټ افسر لکه دا اوس افسر به جوړېدی، لکه دا اوس زموږ کوم CSS یا PCS پاس کې بیا یو بیروکریټ یا افسر ولکه. نو دغسې کې دوی پر دغه مجلس ته وکړي. نه سټیټ کې د مونارکي باندې زور کړی دی چې بادشاهت به وي. ارسټوکراسي هم خوښه کړې ده او بیا وروسته پر ډیموکراسي هم خبره کړې. یعنی مونارکي باید چې وي لیکن ټایرنسي نه وي. مونارک بادشاه د باید وي لیکن بادشاه د بیا د مونارکي کم بد شیپ چې دی، بد اړخ چې دی، هغه ټایرنسي د ډول ټایرنسي به نه وي بلکې مونارکي به وي. بیا د ارسټوکراسي خبره وکړه، د ویلې چې انارکي به نه وي. ارسټوکي دی ته ارسټوکراسي دی ته وایي یا ارسټوکراسي دی ته وایي چې د لږو خلکو حکومت به وي لیکن انارکي به نه وي، د بعد سرمایدارو یا د زورورو حکومت به وي. نو دغه ارسټوکراسي چې ده ویل دا به وي لیکن انارکي به نه وي. او بیا د پر جسټس موږ ویل دا خبره کړې ده. او دغسې د سټیټ اف کم باډي چې ده یعنی په ده ویلې چې په مثالي ریاست کې که په یو شی کې خرابي راسي دا ډېر زیات خرابیانې کاس کوي. او د فلسفي اف کینګز باندې د خپله دغه کړي ده. او د پلیټو اصل سوچ چې و هغه ډېر زیات په دې عقله باندې امرانه و یا ډکټیټر دغه و چې دا سټیټس باید داسې کنټرولېدلی سي یا کنټرول کړی شي. نو دغه په آیډیل سټیټ کې یا په ریپبلیک کې یا د کم اټوپین ورډ چې دی یا اټوپین سټیټ چې دی په دې کې دا شی د ډسکس کړی. له دغه وروسته پر ارسټوټل باندې په ویسټرن فلسفي کې خبره سوې ده چې د پولټیکل تاټس اف ارسټوټل چې دا د افلاطون شاګرد و، دا سلسله دغسې روانه وه چې یو پر بل باندې تنقید هم کړی دی او مثبت تنقید یې کړی دی او ډېر زیات لیک چې دی دا ارسټوټل کړی دی. د پر اپسټیمولوژي باندې لکه موږ ایتکس باندې، مورل باندې، پولیټکس باندې دې باندې خبره کړې ده. ریاست چې دی پر دې زیات خبره کړې ده. او تر دې ټولو مشهوره خبره دا ده چې د ویلې مین از سوشل انیمل، انسان چې دی دا معاشرتي جانور دی. دا په چین کې یو له بل سره تړلی دی او دا د یو بل بغیر اوسېدلی نشي. د دې یو له بل سره تړاو او مضبوطي ډېره ضروري ده. ریاست بیا د پر مخ باندې په ارتقایي عمل کې چې بیا کم راغلی دی، بیا د ویلې چې سټیټ د انسانانو په نیچر کې کم رول لري. یعنی سټیټ ارتقا څنګه وکړه او بیا پر مخ څنګه راغلی. دغسې کې پر مورل ویلیو باندې خبره کړې ده او پر مختلف ادارو انسټیټیوشن هم خبره څېړلې. سیاسي او اخلاقي قدرونو باندې دغه کړي ده چې ریاست ودې ته څنګه دغه ورکولی سي. او د خپل استاد پلیټو سره ډېر زیات ځای په ځای متفق نه و، لکه دلته چې متفق نه دی. او دغسې دی د کنټرول مکمل مخالف و چې یعنی شیان باید چې دومره په کنټرول کې هم نه وي او انسانانو ته باید حقوق وي، د ډیموکراسي رایټ وي، د ازادي رایټ وي. پر دې باندې د له پلیټو سره اختلاف کړی دی. د یوه بله کمزوري دا وه چې د بیا سلیوري چې وه، غلامي چې وه، دا یې پروموټ کوله، دا یې غوښتو چې هغه صحیح دغه نه وه خاطري دغه. او د سټیټ افیشل چې دی، میډل کلاس چې دی، یا پر دې باندې مختلف چیک اینډ بیلنس دی، دا یې د پر دې خبره کړې ده چې یعنی په قانون کې به دا ډېر ضروري وي. بیا د پر مختلف سټیټس کې به کم خلک وي. د مونارکي خبرې کړې ده، د ارسټوکراسي خبرې کړې ده او ډیموکراسي دلته خبره کړې ده چې دغه خبرې بېرته له پلیټو سره په ټکر کې په تضاد کې ده. د فیمس بوک چې دي هغه
پولیټکس یې لیکلی دی یا د کانسټیټیوشن لیکلی دی چې بیا ډېر زیات خلکو دغه شیان چې دي کاپي هم کو پر مخ یې بوتو پر جسټس یې خبره کړې ده پر قانون یې خبره کړې ده پر ایجوکیشن یې خبره کړې ده نو ځای په ځای که د پلیټو سره د طریقه کار یا د نظریه سمون خوړلی دی او ځای په ځای بیا د پلیټو د خپل شاګرد سره په ډېره مثبت طریقه اختلاف تضاد او کنټرډکشن هم پیدا کړی دی د دې وروسته بیا که موږ خبره کوو نیکولیو میکاویلیس چې دی په 14مه سینچري کې موږ وویل چې خال فلاسفر چې دی هغه براخو په 14مه صدي کې د ایټالي زمانه او په ایټالي کې د چې وي حکومت وي هغه وخت دلته ژوند کړی دی چې حکومت باید څنګه خلک کوي په چالاکي به څرنګه کوي په دوکه بازي به څرنګه کوي بېماني به څرنګه کوي یعنی دوکه به خلک څنګه کوي په پاور پولیټکس کې به دوکه یا چالاکي کنینګ لایک جیکال اور بریو لایک الاین دا ډېر مشهوره دی چې د چغال رنګه باید چالاکي او د زمري رنګه یا د شیر رنګه باید چې بهادوره وي په د پاور پولیټکس په هغه وخت کې په ایټالي کې ډېر زیات مسایل و نو د خپل معروض هغه شیان ته کتل د دغه شیان چې دي د دغه یې نو دوی په اصل کې د فلورنس په ایټالي کې یو ځای و هلته پیدا سوي و د میډل کلاس څخه و دغه و لیار و دغه په 1400 دغه چې څلور نیمې کې دی د زندگی دغه جوړ سو بیا په سیاست کې هم دی منسټر هم جوړ سوی دی نه خو هغه وخت د ایټالي ماحول داسې و چې بادشاهت و اور دغه ولو میکاولی غوښتو چې جمهوریت وي خو بادشاهانو چې و د نه لکاوي پر دا باندې د ډېره زیات پریشاني یعنې سزا به هم جوړې نو په 1514 کې د یو بوک ولیکئ د پرنس بوکس یې ولیکئ د پرنس په بوکس کې د مختلف شیان چې و هغه ډسکس کو چې لکه د دغه وخت حالات وکتو نو بیا د ویلې چې حکومت څنګه په جایز بای وک اینډ بای کروک په طریقه کړي یا فلسفي د دغه سوه سی فاکس د کنینګ لایک فاکس اینډ بریو لایک لاین دا ډېر مشهوره دغه دی بل دا خبره وکړله چې د په دې پرنس کتاب کې چې د همسایه کم ملکونه چې دي له دې سره به ډېر ښه تعلق ساتي ولې که د همسایګانو سره تعلق خراب سي دا ډېره زیات خرابي پیدا کوي لیکن پر دې هم خبره وکړله چې دغه چې دی چې د دشمن یا د کم ستا همسایه چې دی د دې دپاره به جنګ ته هم هر وخت تیار واوسي همسایه ملکو سره ولې اني ټایم چې دی دا چې دی دا د جنګ مرکز کېدلی سي بل د مذهب په حواله باندې د پرنس خبره کړې د ویلي دي چې مذهب چې دی په سیاست کې ایز ټول خلک استعمالوي او که څوک غواړي چې پاور پولیټکس ترلاسه کړي نو مذهب ډېر بهترینه لاره ده او پر دې لاره باندې که ته د مذهبي ټچ ورکې دغه مذهبي ټچ چې دی دا په اصل کې میکاولي راوړی دی د ویلې چې دغه بیا ډېر زیات تا طاقت درکوي پاور درکوي او تا له ډېرو شیانو څخه مثال کې ژغوري دا په سیاست کې د مذهبي ټچ خبره چې ده د ویلې دا ډېره زیاته ګټوره ده بل د ویلې چې لوی خبرې کول او کار هېڅ نه کول یعنی خلک چې دي خلک بیا ته غټ خبرې وکړه خلک بیا هغه خبرې هېرې کړي او بل یوه ډېره ضروري خبره کړې ده چې هر وخت د غریبانو د مظلومانو د درپدره خلکو سره درېدل پکار دی بل د ویلې چې سیاست چې دی پیسه ګټل دی او پیسه په سیاست کې پول ګارول دی او خپل سیاست پر مخ بول دی او بل یې د بادشاهت لپاره دا ویلي دي چې یاري بادشاهت چې دی یا بادشاه چې دی یا یو لیډر چې دی هغه به مکمل طور پر له ښځو څخه آزاد ګرځي یعنی یو لیډر سړی چې دی له ښځو څخه به آزاد ګرځي نو به په دا کې د دا ګټه ده چې مثال کې دوی به په شیانو کې نه پساوږي نو اریسټوکراسي او مونارکي او نشنلیزم ډیموکراسي د دې ټول په کې اوسېدلی دی خو په مختلفو ځایو باندې دا شیان اپلای کړي ډسکس کړي دي نو دغه شیان چې دي د په خپل ماحول یا په ایټالي کې چې کوم مسایل روانو پر هغه باندې کتلو او دغه شیان د هغه مطابق د ویلي دي چې داسې کول پکار دي دغه وروسته بیا تامس اوب چې دی دا په 1588 کې په یوکي کې پیدا شوی دی ګریجویشن یې له ایکسفورډ څخه کړی دی او ډېر زیات قابل سړی و چې فلاسفر و 15 کاله کې د خپل دا کوم شیان چې دي دا کمپلیټ کړي دي د فیمس بوک چې دی هغه سي مونسټر یعنی د سمندر کوم
ډاکوګان یا د سمندري حیوانان پر دې خبره کړې کېده چې دا خبره کړې کېده چې دا مونارکي چې د مونارک بادشاه چې دی دا ډیر زورور د ګورمنټ شکل دی او په کار دی چې بادشاه ډیر زیات طاقت ترلاسه کړي او د ویلې ولي چې انسان طاقت مني د انسان کم سټیټ اف نیچر چې دی د انسان هغه پخوا کم چې دوی ژوند را کړی دی انسان په خپل نیچر کې چې دی په خپل فطرت کې چې دی هغه ډیر سلفیشه دی هغه ډیر زیات دغه دی لالچي دی نو قدرتي په زمانه کې هم دوی وایي چې د انسان د وحشي شکل لرلی او چې د وار دغه جنګونه چې دا ټول له دې څخه راغلي دي چې انسان طاقت یا ترلاسه کړي او بل ته ریاست چې راغلی دي هم دوی دغه کړي دي بل د پر سوشل کنټرکټ باندې خبره کړې ده چې یار انسانان په کار دی د یو بل سره کښېني یو بل ته احترام وکړي چې دغه چې دی دا شان سره تسلیم کړي بیا کې څوک نه مني بیا د پر دې باندې د تشدد دغه هم دغه کړی دی د اوریجن اف د سټیټ چې دی دا کم ریاست چې په مخه رالو د اصل کې د وار او د جنګ له وجې رالو دی وایي چې طاقت چې دی هر څه دی نه طاقت لپاره هر شی ضروري دی او طاقت چې دی دا پر طاقت باندې څوک ته ابسولوټ پاور چې له تا سره وي نو ته خلک کنټرولولی سي داسې مونسټر چې دی وایي په ژوند چې دی ژوند ته په ډېر عجب انداز ګوري چې ژوند چې دی دا ذلالت دی دا پریشاني ده او په دا کې ټینشن دی انسان په خپل فطرت کې لالچي دی او ډېر بد دی صرف دا په طاقت کنټرولېدلی سي یا دا په بل شي باندې نسي کنټرولېدلی دغه وایي بیا وروسته دا خبره کوي دا دغه یې دغه کړی دی چې لکه په ایران کې یو فارس کې داسې کیسه وه چې بادشاه به ډېر زیات ظلم کاوه یا بیا چې به یو بادشاه کله مړ سوی بیا به 3 ورځې دا خلک آزاد کړل دا خلک چې بیا آزاد کو 3 ورځې بعد به بیا دوی بل بادشاه ټاکئ نو په دا 3 ورځې کې به انارکي وه په دې کې به ډېر زیات ټینشن و خلکو به دومره ځله مړه کړو بیا به نو دوی ویلې چې دغه لیو لانګ د کینګز یعنی بادشاه په کار دی په یو صورت نسي مړ ولي چې بادشاه مړه کېدی بیا به 3 ورځې جنګ و پریشانیانې ووې نو پر دغه طاقت باندې یا مونارکي باندې د مکمل خپل فلسفه چې ده دا راګرځولې ده د دې وروسته د خبره کړې کې دا په ویسټرن فلسفي کې دا کم برټنډ رسل چې دی هغه جان لاک خبره کړې کې دا چې دا د هوبس هم اثر و په هغه عمر کې وخت کړی و لیکن خیالات یې جلا و په 1902 درس کې په انګلند کې دغه سوی دی او د خیالات له هوبس څخه ډېر زیات جلا و قسم دوی د یو عمر و دوی د فادر اف لیبرل ډیموکراسي هم ګڼل کېږي ولې چې د ویلې حکومت چې دی دا باید د خلکو دپاره د خلکو باید واورل سي او حکومت به د خلکو کار چې دی دا پر حکومت تنقید دی یعنی دا یو روش و چې ګورمنټ به څنګه کوي ګورمنټ پر خلکو کوي او د خلکو دپاره بلکې پر خلکو باچهي نه وي دا د جان لاکس خیالات و پر ایجوکیشن باندې خبره کړې وه چې ایجوکیشن په کار دی چې هغه خلک میچوره خلک چې دی هغه راوباسي لکه ایوب خان چې ویلې خلک دومره میچوره نه دي بلاله چې دوی ووټ واچوي که نه لہذا په دې موږ ته بیډي سیسټم چې دی هغه په کار دی د په قانون کې ازادي او فرنچ ریولوشن چې و دی لیدلی و ځکه نو د سوشل کنټریکټ او د بادشاهت د طاقت ترمنځ د خپل دغه پیدا کړو سټیټ اف نیچر د ویلې چې انسان چې دی دا وحشي انسان په اول سر کې چې وحشي و هغه سټیټ اف نیچر دا دی چې پخوا انسانان څنګه و د وحشي دور کې دوی وایي انسان ډېر ښه خو انسان چې کله سیستم کنټرولول شروع کړل نو دغه چې و دغه ترتیبات دا پریشانیان چې وې راغلې یعنی دوی دا وایي چې قانون چې دی د خلکو کنټرولولو دپاره دی یعنی بلکې د خلکو کنټرولولو دپاره نه دی قانون د خلکو د کنټرولولو دپاره نه دی بلکې قانون د یو سیستم د یو نظام د چلولو دپاره دی یعنی له خلکو سره چې ته تعلق کوې دا ریاست په خلکو جوړ دی دا شیان چې دي دا ګرد له ولس سره تړل دي د ولس بغیر هېڅ هم نه دی نو لہذا ته چې ولس خپلوې دا ولس چې دي دا په زور نه خپلېږي دا په طاقت نه خپلېږي دا چې ته پر دوی حکومت کوې د دوی دپاره یې کوې نو د دوی دپاره به اصولونه د دوی دپاره به ګټور شیان راړي دغه چې دی سپریم پاور د چې دی کړی دی چې دا جمهوریت ډېر زورور پاور دی او دغه چې دی سپریم پاور بادشاه چې دی دا باید چې انصاربل وي یعنی ضروري نه دی چې څوک مونارک وي بادشاه وي چې څه یې وکړل هغه یې وکړل دی نه دا په کار دی چې دا
د دې جوابدی وي چې هر غلط کار کوي په هغه نیوکیږي او لیمیټډ رایټ وي یعنی ډیر محدود اختیارات باید چې ورکول سي. بیا تیوري اف کنسنټ د خبره کړې ده چې ریاست او خلک سي دي دا خلک تی کوي چې یار فونډامنټل بنیادی حقوق چې دي او ریلیجن کنټرولول دا پر دې باندې خبره کړې ده کنه لکه دا خبره کوي چې ریاست د خلکو شی دی بادشاه چې دی باچا چې د خلکو لپاره دی د خلکو د زندگی د بدلول لپاره دی نه کې پر خلکو باچای کول یا پر خلکو ظلم جبر تشدد کول. بیا د جین جیک روسو چې دی د دې کوم سیاسي خیالات یا پولیټیکل تھاټس دي دا یو خبره ده ډیر صحیح کړي ده چې مین از بورن free but everywhere is in chain. انسان چې دی دا آزاد پیدا شوی دی لیکن هر ځای دی په زولنو تړلی دی. دا وایي چې انسان چې دی دا ته ازادي ورکول انسان له سټیټس له جبر له ظلم څخه خلاصول. دی په اصل کې د سویزرلینډ یا د پلار چې و دغه ګړیانې جوړولې د ټیکنیکل ایجوکیشن کې ډېر زیات مشهوره وي. بابا یې غوښتو چې د ټیکنیکل ایجوکیشن وکړي خو د له دې سره له تعلیم سره له سټډي سره له کتاب ویلو سره ډېر زیات خواهش شو. د 5 بچیانو چې د 7 سو په یتیمخانه کې داخله کړل بیا بعد کې د ډېر زیات افسوس پر هغه کاوه چې دا ما ډېر غلط کار وکړي. سوشل کنټریکټ باندې د پر ډیټیل خبره کړې ده چې سټیټ اف نیچر دی پخوا انسان څنګه په قدرتي زمانه کې انسان هیڅ امن نه و بلکې انسان ټول برابر و امن و دغه چې انسان یو د بل سره دغه کوو. دی وایي دا مسایل ګرد هغه ټیم رالو چې جایداد رالی چې پرایویټ پراپرټي راله په هغه ژوند کې چې سټیټ اف نیچر چې د انسان هغه ډېر دغه و دا مسایل هغه ټیم رالو چې مځکه راله زیاتي ملکیت رالی لالچ انکریز سو سیستم ډیولپډ سو دلته دا کاو د غلام نسل در نسل دغه شروع سو. دی وایي چې ایجوکیشن چې دی مور او پلار چې دی دا تر ټولو ښه استادان دي او دا دغه چې دی ډېر زیات د استازي حق دغه ادا کولی سي او دغه تعلیم ورکولی سي خپلو بچیانو ته. جنرل ویلز باندې خبره کړې ده چې خلک د حکومت تر مابین چې دی دا د چلولو شی دی او دا چې دی قانون او د خلکو حالت بدلولو لپاره دا دغه دی. بیا د خلک تقسیم کړي دي چې مزدور دی یا فوج دی یا رولینګ کلاس دی یا دغه چې دی اکچوال ویلز دی دا چې دی وایي دی یو اکچوال ویل چې دا دی دا د انسان ذاتي سوچ یو ریل ویلز دی چې د سوسایټي لپاره کوم شیان ضرورت وي پر دې باندې د زیاته خبره کړې ده چې یعنی د انسان د ازادۍ خبره کړې ده چې انسان باید په زولنو کې نه وتړل سي انسان باید آزاد. بیا له دې سره بل فلاسفر چې دی د هغه پولیټیکل تھاټس دی مونټیسکو چې دی دا د فرانس و په 1900 یو کم نیمه کې په فرانس کې پیدا شوی ډېر زیات موړ پلار چې هغه لایرو بلکې دغه چې ډېر زیات د ایلیټ کلاس څخه د تعلق و. د سټیټ اف نیچر دا ویلي چې انسان ویره و غم د ویرې غم ورسره و په ځنګل کې اوسېدو له ځنګلي جانورانو څخه هر وخت به د دوی ویره وه نو دغه ویره چې وه د دوی په آپس کې تعلق جوړ کړي شادي دوستیان یې سره وکړي چې بیا کور جوړ سو یا بیا کزنز جوړ سو بیا ټرایب جوړ سو بیا قوم جوړ سو که نه داسې یو قانون چې دی هغه جوړ سو. نو منارکیس چې د بادشاهت چې دی دا ډېر سپورټ کړی دی او ډیکټیټرشپ چې دی دغه چې د لوی ریاستو لپاره ډیکټیټرشپ صحیح دی او د کښني دغه لپاره هغه مونارکي چې د هغه ضروري ده او بیا ډیموکراسي هم دغه کړې ده. حکمران باید چې ډېر زیات تعلیم یافته یې د مونټیسکو په نظر باندې او بل دا دی سپریشن اف پاور طاقت په کار تقسیم وي د لیجسلیشن او د جوډیشري تر مابین باید تقسیم وي نه ازادي په کار دی. مونټیسکو وایي چې دومره زیاته وي چې دونې ازادي وي چې د بل چا ازادي سلب نسی یعنی ازادي په کار دی یو سړي ته دومره ورکول سوی یو انسان ته یو شهري ته چې هغه د نور خلکو ازادي کراس نه کړي د هغو ازادي سلب نه کړي پر دې باندې د خبره کړې ده. د یوه بل په آخر کې دا خبره کوي چې یاره موسمان چې دي هغه پر ژوند باندې ډېر زیات اثر اچوي لکه دوی وایي د ګرم موسم خلک چې دي هغه ډېر پروډکټیو نه وي د یخ خلک چې وي هغه ډېر زیات کریټیو پروډکټیو او باصلاحیت خلک وي.
لدې بعد دا ویسټرن فلسفي کې دا شی ډسکس شوی دی چې د دغه چې دی د کانټ چې دی امینویل کانټ چې دی په 1619 کې تر 1804 پورې یو جرمن دغه و د چې مختلف سوچ چې دی هغه میکسچر سوچ یې راخیست د فلسفران هغه ډسکس کړی دی د خپل سوچ ډېر زیات کم و خو د نورو فلسفر سوچ چې دی هغه یې دغه کړی دی دغه چې دی د روسو د سټیټ کوم کنسپټ چې دی د روسو راغسی دی د کانسټیټیوشن کنسپټ چې دی مونټسکي چې دی دا د هیومن فریډم خبرې کړې ده چې انسان پیدایشي آزاد دی انلایټمنټ تینکر و روشنخیال سړی و او پر دلایل یا سلف